دغه ته دا مومنان ته مو ورکړې ما جوړلی یو شی نه لرو دغه مو ژوند دی دا مو سپین ږیری سړی یم روزانه والا یم په شپږ میاشتې قسم په خدای دی که ما روزانه چاره کړې چې ورته وایي ته سپین ږیری کار ته نه بیایم او د نونوایي ته ولاړ سم وچې ډوډۍ یوه وچې ډوډۍ په 10 روپۍ راکېږي کلکه یې هغه راوړم یا په پنجې راوړم دا مومنان ته ورکوئ بابا کلکه د نه شم خوړلی زموږ دغه ژوند دی په خدای دې په ټیمه دې مهربانه شي دا 2 کلمه 2 منه ممبره ده پکښې 25 کیلو وریجې دي پکښې 10 لیټره په دا پیکیج کې د دوی 10 لیټر دغه دي او 2 منه دال دي چای دي پلمیټ دي او را دغه وړې دي دا هم هغه هم پیسې هم بس په خدای مو مخ ورو مفتي درته پاتې هغه دې په خدای نه خواري حالات دې جنتونه ورکړي دغه یو یتیم دی دا یتیم یو بل دا هم لرم هغه یو تللی دی نه دی هغه تر سپه پاکو دلا پیسې دا مو د هغه تر دې لا پچنې دي دا د لس کال دی ورس کال دی هغه د 2 کال دی الله اکبر دا مخالف فعالیت کوم دګار هغه مسلمانان چې کوم باکو کوي هغه دیم پاک دی د دنیا او د سمه کې الله د اسمان او د ورو چې ته مسترات الله استغفار دنیا او د سمه کې الله د تاغم نه راځي دا غوغم دی الله نه راځي الله العالمین دې ټول په خیر او په نصیب دې راځي الله دې اجازه ورکړي مسلمانان دا دې وړيږي دا دې براده دا دې هم دا دې دالو پلمیټو دا دې الله دې هاو دا سمه کې الله دې اسمان او د ذکر ورو امين امين هذه وقت پیسې پیدا سولې بس هر څه ورسره الله ډاکټر په خپل ځان ته سره نه کڅام درسه ګلمن یم یو څه ولې بس نو زه ته سره پوېږو والله که زه پوهېږم ولې نه پوهېږ دا بابا په دغه ځای کې اوسېږي بس دغه یتیم دی ورسره نور هېڅوک نه لري کور والا ده خدای دې ګنج ورکړي دا هم نغدي پیسې غاډي وای اسپنه الله یا رحمت الله یا الله امين نت برای خیر خیر و درباری الله وتعالى امين خدای دې بس دا دي چای برا پلمیټ دال برا غوړي وړه ټول شان پیسې ټول شان پیدا سو چې بخیر ونن والله کوم کا ساړه کورس ها د کورس کا ساړه د کورس دي ساړه راوړله راوځه کو شان ورته الله تعالی دې امان به ټول امين 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 راوله توس ولا تجيب بكري ونقول فقط هغه ګرمه ډوډۍ 4 ورځې تر راځي هغه ده بل شي نو پر دې دنیا وای د ترموزم پکېش بل شي خو نه واړی ها آزاد نو دا نور شان به بیرته وېسه ها وړه مشترک سیسو واس کو بنو دوای ورته کې امين 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 څون شایسته دوای امين امين خدای دې دم ذکر د اسمان وته امين 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 وای دم ذکر د اسمان خدای دې خاورې دې ورته زر زای دې ما سره شم امين راف ګور دا ټول استاد یا دا دې هم پلمیټ دال چای ټول شان دا دې وریجې دي دا دې براد ګیلا دې کول تاول نه دی مې دی یاد کړه دا دې وړي دي ویني دا شان ویني دا دې وړي دي دا دې لیمو دي دا وایستای دغه یو راک ته ما 1500 روپۍ راکړم ډاکټر ته دا دې پیسې 1500 نه زر بدر یا ډاکټر ته نه دم ځای کوي خو ماجګر مې در کړل اخو ماجګر کار څه بندو چې مکړي ها هغه لګي ځای به خرڅ کړی دې پیسې ورته څنګه به خرڅ کړی نه خرڅ نه دا وسی نو خرڅ نه کړی راوړي ما 1500 روپۍ ډاکټر ته دم دا ریزر مې در کړل صحیح صحیح شو و صحیح وای جان
الله نعم سلام 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 مسجد جوړ په خیر څه چیش نه لري وړو ته مو احتیاجات دي واخوا دغه پیسې دي راځي دې خواته امین امین زه به امین امین لرم ته دعای ورته وکړه امین 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 بس خدای پاک دې وزن ورکړي کوم ځای دی کومې خواته ځو دا مو امين هلا غوړي جره غوړي فاته زه چې یو شی کم دی دا پیسې دغه پیکیج سره دا پیسې هم راستولې دي ښه امین 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 مګم زموږ امکانات ناچیز دي ایله کومه چې دوستان ما وبخښي شش کال ځکه چې شش کال زموږ کومکونه یوازې د بې سرپرسته کونډې یتیمانو دپاره دي او یا هغه کسان چې په کور کې نه د غسل دپاره کالي نه د پروت دپاره بستره نه د خوړلو دپاره غذا او نه د تداوۍ دپاره پیسې هیڅ هم نه لري دوی ژوند نه کوي فقط د ژوندي پاتې کېدلو دپاره کوشش کوي چې سره کم ژوندي پاتې شي له کومه دوستان مرسته وکړئ مسکا خپره کړئ د لوی او مهربان الله جل جلاله رضایت حاصل کړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندی کړئ نن حقیقت دی سبا فقط هغه لوی او عظیم ذات ته چې زموږ سیس پیدا او پناه په اختیار کې ده هغه ته ور معلومه ده راسي چې د نن د حقیقت څخه استفاده وکړو د خدای پاک د بندګانو سره مرسته او لاسنیوی د خدای پاک رضایت حاصل کو ځان ته سکون خوشي ورکړو او د آخرت شوشای کو